وکړي او دغه وکړي. نو دا شی زما هم یو خو پوه شو چې زه خپل کتاب چاپ کړم. هغه دې لپاره ما خپل د شاعرۍ کتاب هم په خپله کتابت کړی څو چې زما کاتب هم یم. خو چې هغه ما کله کتابت کو پرس مې ورکاو نو پېښور ته هم راغلی وم. خو چې بیا مې سوچ وکړ مې دا شاعري کتابونه دومره ډېر دي دا خو څوک ګوري نه. په خپله چې موږ یې وګورو بیا ګوټ ته ووځو بیا پکې زموږ یو ملګری او نور نوم و نو هغه مې مړه کتاب سره چاپ کوي بیا پکې سبا زه چڼې خرڅوم هغه دا چڼو ګاډۍ وه. نو د داسې کتاب چاپ کول نه چاپ کول ښه دي. دغه خبره زما ذهن نه راغله مې واقع دا نور دا خبره سبا زما کتاب په نور په ګاډۍ کې پروت دی او دی پکې چڼې خرڅوي. نو تعمیري کار ولې نه کوم. بیا که نثر ما ته افسانو کتاب ترتیب کړو خو بیا دغه ماحول اثري چې ماحول کې ملګري سره څنګه کښېنې پاسې نه هغه اثر په سړي باندې کېږي. زموږ خوشقسمتي دا وه چې سړي صاحب زموږ په محله کې وو. موږ واړه پاکو موږ شاعري پېژندم نو خو دا مو ولید چې سړي صاحب له ګلزار راغی هارون باچا راغی موږ ټولو په محلې منډې راولې رابله کې به ناست وو. بیا چې کله شعر ادب سره اشنا شوم بیا ډاکټر اسرار صاحب او اکرم الله ګران او اندې صاحب قمر صاحب ټول هلته ناست وو. نو هغه یو اکاډمي شو موږ هلته ناسته پاسته دا یې زده کړه. نو په دې کې بیا ته دوو شخصیتونه زه نن اعتراف کوم چې ډېر زیات متاثره وم. هغه کې یو ډاکټر رحیم خلیل صاحب او یو علي خیل دریاب صاحب چې لکه دوی داسې کار کوم چې لکه د خپله شعر او شاعري نه هټ کار دوی داسې کار کوي د قوم او ملک لپاره چې هغه یو ژوندی کار دی یو نوم دی او مستقل کې په کار راځي د چا لپاره زه ولې داسې یو کار نه کوم. نو په هغې کې ما سوچ کوم سایل صاحب ژوند ته چې ما سوچ وکړو او د سایل صاحب هلو ځلو ته ما سوچ وکړو څنګه طیب صاحب خبره وکړه چې سایل صاحب 2 جوړې جوړې کړه 500 روپۍ به واخیستې. نو زموږ مالي بله مقصد دی دا ډېر مغرور او تکبر باندې انسان دی څه پکې. نو هغه چې موږ به هلته مالي کې کېناستو پاسې موږ وکړو د 2 جوړې به هغه جوړې کړې 500 روپۍ به یې واخیستې. خو دومره مېلمانه به راتلو چې سهار به څونه 400 به هوټل والا ورکړې ته چې او 1400 روپۍ به د هغه د تلو راتلو کرایه ولګېده. نو چې موږ به سوچ وکړو غریب ته پاتې کېږي زه د هغه بیا د هغه تر دې پورې ته وم چې د هغه زوی سلیم زما کلاس فیلو نو دومره د هغه اوس نه کېدو چې موږ یې این سی سي کولو نو هغه ځان له تور بوټان نه شو اخیستی. نو هغه به سر راغی نو توتان به یې راوڅنډل نو هغه توتان به یې خپل بوټان به یې تور کړو. نو زموږ ملګرو ورځه خندل ویل سالي صاحب زوی به نیسه کوي نه چې موږ یو مارچ وکړو چې کالج ورونه سره ته ورشو واپس ورغلو نو به بیا سپین شي وو. نو واقع چې هغه داسې وخت تېر کړ ډېرې سختې هلې ځلې او د چا لپاره د پښتون لپاره د قوم لپاره د ژبې لپاره. نو که څنګه ډاکټر صاحب وایي چې سایل صاحب یوازې دغه شاعري نه ده د هغه ژوند ته چې موږ وګورو نو هغه یو لوی اکاډمي ده د هغه هلې ځلې منډې تړلې. او بیا په دې کتاب کې زما واقع چې ډېر کمی زیاتی راغلی ډېرو ملګرو لیکونه چا خو راکړي هم نه دي او چا پسې په یو داسې کسان چې کور ته پسې لس پیرې تللی ما اکاډمي پښتو اکاډمي وه هغې ته یاره 20 پیرې وتلی ما دې پورې چې خپل دفتر ورونه یې ارزمند کړي وي یاره موږ سره ټیم نشته. خو اوس چې ما کتاب چاپ کړو نو هر سړی صاحب ما سره مقالم ده ما سره نظم هم دی. نو زه اوس کوشش کوم څنګه ډاکټر صاحب خبره اوس زه راغونډوم نو که کم وو نو کوشش کوم چې دویم ایډیشن کې شامل کړم او که نه مواد زیات وو نو دویم جلد باندې بیا چاپ کړم. دا زما کوشش دی.